अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسین خبر. زم شاهد جان صاحب د خبرو سر ټکی د باندې خوشي کېدل به د ملک په عدالت کې وشي. برانې مرستې ته ضرورت نشته. تحریک انصاف ریچارډ ګرینل ویلي چې د ټرمپ وزیر خارجه د پاکستان د میزایل پروګرام په خبرو کولو ته تیاری کوي. د خبرو تفصیل د باندې خوشي کېدل به د ملک په عدالت کې وشي. برانې مرستې ته ضرورت نشته. پاکستان تحریک انصاف د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ نامزده خصوصي الچی ریچارډ ګرینل د باندې تحریک انصاف د خوشي کېدو په اړه د بیان خیر مقدم وکړو. خو واضح کړې ده د باندې خوشي کېدل به د پاکستان د آئین او قانون له مخې وشي. د دې لپاره به هېڅ بهرنی ملک نه مرسته مطالبه نه کیږي. د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر ویل دي د باندې تحریک انصاف خوشي کېدل به د پاکستاني ولس ملاتړه او د ملک د محکمو لارې ترسره کیږي. موږ د هغو ټولو خلکو مننه وي چې د هغه خوشي کولو لپاره کوشش کوي، خو دا به یوازې د پاکستان قانون له مخې ممکنه وي. د تحریک انصاف د اطلاعاتو سیکرټري شیخ وقاص اکرم د انساني حقوقونو په اړه ورکړل شوي بیانونو ستایلي دي او ویلي دي موږ د دې بیانونو مننه کوو، خو دا معنی نه لري چې موږ د بهرني ملکونو مداخله غواړو. د تحریک انصاف نور مشران لکه زرتاج ګل او عالیه حمزه هم د ریچارډ ګرینل د بیان خیر مقدم وکړو. عالیه حمزه په تنزیه طور ویلي پاکستانی ولس انتظار کوي چې ریچارډ ګرینل د قیدي نمبر 804 ناره پورته کړي. ریچارډ ګرینل د یوه انټرویو پر مهال کې ویلي د ټرمپ پخواني ادارې او پاکستاني مشرانو ترمنځ ښه تعلقات وو. هغه زیاته کړه چې د باندې تحریک انصاف خلاف الزامات د هغه الزاماتو په شان دي چې ټرمپ ورسره مخ وو. ګرینل ویلي موږ غواړو چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم خوشي شي او هغه باندې لګېدلي الزامات ختم شي. تحریک انصاف د ریچارډ ګرینل دا بیان اهم وګڼو، خو خپله پالیسي واضح کړه چې باندې خوشي کېدل به یوازې د پاکستان عین او قانون له مخې ترسره کیږي او د بهرنۍ ملکونو مرستې ته ضرورت نشته. ریچارډ ګرینل ویل چې ټرمپ وزیر خارجه د پاکستان د میزایل پروګرام په اړه خبرې کولو ته تیاری کوي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ نامزد خصوصي الچی ریچارډ ګرینل ویلي چې د ټرمپ نامزد شوی وزیر خارجه مارکو روبیو د پاکستان میزایل پروګرام په اړه خبرې کولو ته تیاری نیولې ده. ریچارډ ګرینل په یوه انټرویو کې ویل چې د اټمي مسلو لرونکو ملکونو سره په مختلف انداز کې معامله ډیل کیږي. هغه زیاته کړه چې امریکایي اوسنی حکومت هغه کار چې په 4 کلونو کې ونه کړو اوس یې په اخرني 15 ورځو کې په کولو کې کوشش کوي. ګرینل دا هم ویل چې ټرمپ د تیرو ادارې پر مهال د پاکستان سره ښه تعلقات وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم هم په سیاست کې د ټرمپ په شان یو آوټ سایډر وو. هغه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د خوشي کېدو مطالبه وکړه او زیاته یې کړه چې په هغه لیکلي الزامونه د ټرمپ الزامونو په شانتي دي. تر دې وړاندې امریکې د پاکستان میزایل پروګرام کې مبینه تعاون د وجه په 4 پاکستاني ادارو باندې بندیزونه لګولي دي. په دې ادارو کې د اسلام آباد نیشنل ډیولپمنٹ کمپلیکس او د کراچۍ 3 نورې ادارې هم شامله دي. د پاکستان وزارت خارجه د دې بندیزونو تشویش وکړم پر هغې ته یې متسبانه وبیله. د وزارت خارجه په وینا پاکستان سټریټیژیک صلاحیتونه د جنوبي ایشیا په علاقې کې د امن او استحکام ساتلو لپاره دي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.